السلام علیکم محترمو ملګرو، ستړي مشئ. هیله ده چې روغ او جوړ به یئ. غواړم تاسو سره د ګوګل سرچ انجن د زده کړې یو کورس شریک کړم. دا به د دغه کورس لومړنۍ ویډیو وي چې په دې ویډیو کې به تاسو ته زه دا دروښیم چې څنګه کولی شو په ګوګل کې هغه څه چې مونږ یې غواړو په ډېرې اسانۍ سره او په پرمختللي ډول پیدا کړو. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې له تاسو نه یوه هیله کوم چې دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د خپل ملګرو سره یې د دې لپاره شریکه کړئ چې هغوی هم د دغو معلوماتو نه برخمن شي. اوس ځو د ویډیو د زده کړې په طرف باندې. نو دې لپاره کروم براوزر زه خلاصوم او google.com ویب سایټ خلاصوم. google.com ویب سایټ خلاص شو. اوس دا د خلاصېدو والا دی ملګرو. چې خلاص شو، اوس موږ غواړو د افغانستان په اړه باندې اوس یو څه وګورو، معلومات ولټو. نو افغانستان په اړه زموږ یو څه پکار دي. نو افغانستان مې ولیکه. د افغانستان په اړه باندې بېلابېل معلومات راغلل په 0.2 ثانیو کې. دغومره معلومات موږ ته راغلل. نو د افغانستان په اړه بېلابېل معلومات دي، خو په دې کې هر څه شته. ویډیو هم شته، تصویر هم شته او لیکل هم شته دی، ټکسټ یا متن هم شته. خو که دلته موږ راشو نیوز ته، په نیوز کې یوازې خبرونه دي چې په بېلابېلو ویبپاڼو کې د افغانستان په اړه باندې نشر شوي دي. دغه معلومات دا دې ویب سایټ نشر کړي، دا دې ویب سایټ نشر کړي، خو بېلابېل خبرونه دي چې دغلته چې موږ څه لیکلي د دې په اړه باندې نشر شوي دي. اوس که موږ غواړو چې په دغه ځای باندې کلیک کړو، دغه ایمیجز باندې، نو په دلته موږ ته تصویران راځي. په دې باندې چې کلیک کړو، موږ ته د افغانستان په اړه باندې مختلف تصویران راځي او په دې اړه باندې موږ کلیک کولی شو چې هر یو زموږ په کار او ځان ته یې سیف کولی شو. که په دغه ویډیوز کلیک کړو، نو دلته موږ ته د افغانستان په اړه باندې ډېرې زیاتې ویډیوګانې راځي چې په دومره وخت کې 0.33 ثانیو کې موږ ته دغومره معلومات راغلل. اوس موږ غواړو په دغه مور کې څه دي. په مور کې بوکس، کتابونه، د افغانستان په اړه چې کوم کتابونه دي نو هغه موږ ته په دغه ویب سایټونو کې شته دی او هغه معلومات موږ د دغه کتابونو نه راخیستی شو، لوستلی شو. بېلابېلو کتابونو کې چې دغلته چې موږ څه لیکلي هغې په اړه باندې دغه کتابونه دي. که موږ بیا دا بوک خو دې خوا راغی، اوس په دې مور کې یو دلته دا راغی، اوس دا فاینانس شو. په فاینانس باندې چې موږ کله کلیک کړو، نو د مالیې او اقتصاد په اړه باندې موږ ته بېلابېل په ډېر زیات پراخ ډول باندې معلومات راځي. نو په دې کې تاسو کولی شئ چې دا معلومات ترلاسه کړئ. دا اوس موږ ځو دا صفحه google.com/finance ته لاړه. نو موږ دا ورنه دا نور لرې کوو او google.com بیرته زه خلاصوم. نو چې کله موږ خلاص کړو، اوس دلته افغانستان په اړه باندې زه بیا افغانستان لیکم. د افغانستان په اړه باندې معلومات غواړم. دلته چې دا راغلل، اوس دلته دا سیټینګ دی او ټولز دی. دا د سیټینګ او ټولز په اړه باندې را روانه ویډیو کې درته کار کوم. خو اوس په دې باندې راځم چې مونږ دا ګوګل هوم باندې بیا کلیک که زه په دغه باندې کلیک کوم چې I am feeling lucky، دا څه دي؟ I am feeling lucky دا چې مثال زه اوس د افغانستان په اړه باندې یو څه یا د بل څه په اړه باندې د پیس په اړه باندې یو څه غواړم، معلومات غواړم، نو د I am feeling lucky دا دی. اوس په زه غواړم د I am feeling lucky باندې د انټر کولو نه مخکې کلیک وکړم. که کله ما په ګوګل سرچ باندې کلیک کړ یا انټر مې کړ، نو دا ګوګل سرچ باندې کیږي. نو موږ ته معلومات راځي مختلف ویب سایټونو په اړه. ویب سایټونو کې موږ ته معلومات راځي او په هر یو باندې چې موږ کلیک کوو هغه ویب سایټ ته موږ تلی شو. خو که موږ چېرته په I am feeling lucky باندې کلیک کوم، I am feel sorry په پیس زه بیا لیکم، پیس باندې پیس مې ولیکه او په I am feeling lucky باندې کلیک کوم، نو دا موږ یوازې یو ویب سایټ ته بوځي. اوس تاسو ګورئ درنو ملګرو، که هر یو ویب سایټ ته موږ بوتلو، نو موږ هغه ویب سایټ ته بوځي. دلته اوس دا د ویکیپیډیا ته بوتلو، نو د پیس په اړه باندې دغه معلومات دي چې په ویکیپیډیا ویب سایټ کې
خپاره شوي دي. نو دا مونږ یوازې یو ویب سایټ ته راولي او په کله چې مونږ په دغه باندې کلیک کوو چې ګوګل سرچ باندې، نو مونږ ته د بیلابیل ویب سایټونو راځي او په هر یو باندې چې مونږ غواړو چې کلیک وکړو نو په هغې باندې مونږ کلیک کولی شو او هغه ویب سایټ ته به مونږ بوځي چې مونږ ته څه شی په دې اړه باندې لیکلی دی. اوس راځو ملګرو، دلته دا ژبې دي که مونږ غواړو چې ګوګل په اردو کې راولو نو مونږ ته په اردو کې دا ګوګل لیکل کېږي، که پښتو کې یا سندي کې نورو ژبو ته هم بدلولی شو. په دې ځای کې که مونږ دلته کلیک کوو دا ایمیجز باندې نو مونږ ته تصویران راځي او که دا د جیمیل باندې کلیک کوو نو مونږ جیمیل ته بوځي. همدا ویډیو همدومره بس دی. د نورو را روانو ویډیوګانو دپاره په تمه اوسئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د لیدلو نه مو یوه نړۍ مننه.